د پښتو غبرګغږونه. غبرګغږ له یو خپلواک او له یو بېواک غږ جوړ وي. په تېره ویډیو کې موږ د خپلواکو او بېواکو غږونو یادونه وکړه. نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیو وګورئ. د پښتو غبرګغږونه ډېر دي، لکه آی چې له یو زور او یې جوړ دی، لکه سړی، نری. آی چې له الف او یې جوړ دی، لکه ځای، چای. ای چې له زورکۍ او یې جوړ دی، لکه ډوډۍ، راشئ. او چې له الف او واو جوړ دی، لکه کړاو او پړاو. اوی چې له اوږد واو او یې جوړ دی، لکه زوی، لوی. اوی چې له لنډ واو او یې جوړ دی، لکه خوی، بوی. او چې له اوږده یې او واو جوړ دی، لکه دیو، غریو. ایو چې له څرګندې یې او واو جوړ دی، لکه تریو. او چې له زور او واو جوړ دی، لکه کنډو، پلو، یو.